بسم الله الرحمن الرحیم. سورة ماعون مکی سورت ته آیاتونه دي. په دې سورت کې پشپغو بد صفاتونه باندې الله رټنه ورکوي، زورونه ورکوي. دا شپږ صفاتونه ځان کې م پیدا کوي. دا د رټنې صفاتونه دي، دا د پسماندګۍ صفاتونه دي، دا د بدکردارۍ صفاتونه دي، دا د رذالت او د بخل صفاتونه دي، او دا د حرص او دا د حیوانات صفاتونه دي. الله رب العزت دې صفاتونه نظام وساتي چې دا د منافقانو او د مشرکانو صفاتونه وو. نو هغه شپږ صفاتونه بل الله رب العزت بیانوي. الله ویا رایت الذی، آیا خبره ته پیغمبره په هغه کس باندې یو کذبو بالدین چې دروغ غني قیامت ورځ. دین دلته معنا د قیامت ورځ، چې قیامت ورځ کې حساب کېږي، حساب او کتاب دی. دانه یدین او دینن، دا معنا دا چې حساب او کتاب. د قیامت ډیر نمونه دي، یو نوم د قیامت د نمونو نه دین دی، او دا د دې وجه نه دین ورته وایي چې په دې ورځ به خلکو سره حساب کېږي. ولو که پیغمبر ولی نه دی، پیغمبر سره به هم الله حساب کوي په دې ورځ باندې. او ولو که دا ولی وي او مرشد وي او پیر وي او غټ وي او وړوکی وي، او الله رب العزت ورسره حساب کوي. نو ځکه الله ورته وایي چې دین. مقاتل او کلبي رحمهم الله وایي چې دا صورت د عاص بن وائل سهمي په باره کې نازل شوی و، او صدی رحمه الله وایي د ولید بن مغیره په باره کې، او زهاک رحمه الله وایي د عمر بن عاص په باره کې نازل و، او د ټولو په باره کې دا نازل. په دې آیاتونو کې الله د مکې کافرانو په سلوک باندې انکار کړی دی، رد یې پکړی دی، رټنه یې ورکړې ده، د دوی توجه یې برابره کړې چې مه کوئ دا حرصناک وي. مخکې صورت سره ربط هم دا دی چې مخکې هم د دوی مینه د دنیا سره او بیت الله به پرېښوده، او په دې صورت کې د دوی دا کمزوري صفتونه بیانوي. دنیا دومره مینه ورسره ده، دومره محبت د دوی باندې دنیا غالبه دی چې دا بد شپږ صفتونه پکې راغلي دي، او د بدو شپږو صفتونو خاوندان شوي دي. نو په دې آیاتونو کې الله د مکې کافرانو په کردار باندې، د هغوی په سلوک او د هغوی په عادت باندې رد کوي، او هغوی ته د قیامت د ورځې د عذاب چلنج ورکړی دی، اخطار یې ورکړی دی، هیره یې ورکړې ده، او ورته وایي چې زما نبي هغه کس خو د ډېر حیرانتیا لایق دی چې د قیامت د ورځې جزا او سزا نه مني، او وایي چې د مرګ نه وروسته دوباره ژوندون بیا نشته دی چې په هغې کې به بندګانو ته نیک او بده بدله ورکول کېږي. نه، دا نشته، د بدلې مدلې نوره نشته، بس دا دنیا ختمه شوه. او دغه شان سخت زړي او بې رحمه دي، یتیمانو ته دیکه ورکوي، هغوی دګي، هغوی رټي، هغوی بد یادوي، او د هغوی حق خوري، او چونکې د آخرت په جزا او سزا ایمان نه راوړي، په دې وجه نه خپله مسکینانو ته خوراک ورکوي او نه بل چاته د هغې ترغیب ورکوي چې مسکینانو باندې خوراک وکړه. نو یو صفت دوی دا دی، الذي یکذب بالدین. لومړی دا چې قیامت نه مني، چې قیامت یې ونه منو دهري شو، کافر شو. دویم بد صفت یې دا دی، الله وایي دومره حریص دي او دومره ظالمان دي، عقیده خو یې د کفر او د الحاد ده، او عمل یې دا دی چې رحم پکې نشته، ترحم پکې نشته، یتیمانو ته دیکې ورکوي، یتیمان زرسي. او دا الله په قرآن کې دا د یتیم خبره ډېره کوي، ځکه د یتیم څوک شته نه دی چې دفاع یې وکړي. نو الله وایي فذلک الذي، دا خو هغه دی چې دیکې ورکوي یتیم لره، او ظلم پکې دی، ترحم پکې نشته دی. او بل د دوی بزدلۍ ته اشاره ده، بزدله دي، یریدونکي خلک دي، ځکه چې هغه کسان چې هغه وارثان لري او څوک لري او ډبر لري، هغو ته به څه نشي ویلی. خو د یتیمانو ته ځکه دیکې ورکوي چې د یتیم څوک شته نه دی، د یتیم د پښتنې څوک نشته، د یتیم د پرسان څوک نشته چې دونه د یتیم پرسان وکړه. نو ځکه الله رب العزت د یتیم باره کې خبره کوي. او د یتیم دیکې څه شی دی؟ یتیم ته څنګه دیکې ورکوي؟ یتیم ته دیکې دا ورکوي چې د یتیم مال خوري، د یتیم تجارت له منځه وړي، د یتیم په کور کې چې کوم مال پروت دی هغه هم ته نه راخلي، هلته یې پلار مړي او بس هېڅ دو په راټول چې غویه ته نالال کړه، څښاک پسې وکړه، هله خیرات وکړه، هله دا وکړه، هغه وکړه. کونډه غریب هلته شکېدلي ګرېوان ناست دی، بچي خواران یې هلته شکېدلي ګرېوانونه ناست دي بیچارهګان، او موږ په راټول یو، هله نن یو خیرات دی، نن یې دیګ دی، نن یې دا دی، نن یې هغه ده. او هېڅ چا د یتیم او د کونډې سره مرسته ونه کړه، هېڅ چا کومک ورته ونه کړه، بس خلک ورځي برعکس د کونډې او د یتیم هغه مال خوري او راوړي، او غویان باندې او وریجې پخي، او خلک ورته ناستې غټې پلغتۍ ورته والي، او دې ته بیا صدقه هم وي او خیرات هم ورته وي. الله اکبر. ناروا چې ته د خیرات نوم ورکوي، هغه څومره بد خوند کوي، څومره بده لګېږي، څومره بد بوی کوي، خو د یتیم مال خوري که نه، د کونډې مال خوري د الله بنده، او فتوا هم ورکوي، او زموږ غوندې ملیان هم پکې ناست دي، بس هغه ورته وایي چاله لږ راپخی کوي، همدغه یو وخت چې د نه خلاص نه شي. الله وایي دا خو د یتیم وال دي. ذلک الذی یدعو الیتیم. الله وایي خبرې دا صفت د چا دی؟ دا خو د منافقانو صفت دی، دا خو د کافرانو صفت دی. ترحم ځان کې پیدا کړه، خصوصا په یتیمانو باندې ورحمېږه، څوک یې نشته دی. نو همدې وجې نه د دوی وکیل نشته، نو الله زه وکالت کوم د یتیم. الله وایي زه پرورش کومه، مه لګېږئ زما مخلوق پورې مه لګېږئ، ټول مخلوق د الله دی، خو یتیم خو خاص د الله په پرورش کې دی. الله وایي دریم بد صفت د دې خلکو دا دی، ولا یحض علی طعام المسکین. دومره خرس پکې دی، دومره بزدله دي او دومره بخیلان دي
بالکل دا فکر نه کوي چې د یتیم دی غریب ته مال ورکول، مسکین ته لږ مال ورکول، هغوی خوراک کول مسکینانو باندې، غریبانو باندې. لا ولا يحض على طعام المسكين، تیزی نه ورکوي په خوراک د مسکین باندې، نه خپله تیزی یو نه بل ته. که دا صدقه ده، که دا زکات دی، که دا اجره ده، که دا دیره ده، نه اجره لري او نه دیره لري، او نه زکات پکې شته او نه صدقې پکې شته او نه تحفې پکې شته او نه سخاوت پکې شته. دا یو کمال هم پکې نشته. ډېر پس خلک دي الله وایي، ډېر کم خلک دي الله وایي. نو الله وایي چې فویل هلاکت دی. دا بل صفت، درې صفتونه مخکې بیان شو د دې خلکو. یو صفت د دې خلکو دا و چې قیامت ته مني. دویم بل صفت دا و چې یتیمانو ته تکیه ورکوي، ترحم پکې نشته دی. دریم بل صفت دا دی چې سخاوت پکې نشته دی. څلورم بل صفت دا دی چې د مانځه نه غفلت کوي، عبادت پکې نشته، عبادت پکې نشته دی خلکو کې. نو الله وایي فویل هلاکت دی للمصلین، هغه مونځ کوونکو ته الذین هم عن صلاتهم ساهون، چې دوی د خپل مانځه نه ناخبره او غافله دي. عبدالله ابن عباس نو وایي چې د دې نه مراد هغه منافقان دي چې د خلکو مخامخ خو منځونه کوي لیکن یوازې مونځ نه کوي بیا. او مسروق رحمه الله وایي چې دا خلک مونځ کوي لکه د مصلین لفظ نه معلومیږي، خپله دې نه معلومیږي چې مونځ کوي، لیکن د مانځه د اوقاتو وختونه په وخت یې نه کوي، شرایطو سره یې نه کوي، ارکانو لحاظ نه ساتي، خشوع پکې نه کوي. په دې وجه د خپلو منځونو نه غافله وي. نو په دې وجه د چا مونځ برباد وي، د هغه ټول عملونه خراب وي. نو د دوی اول دا دی چې دوی وخت نه پېژني، بې وخته یې کوي، ناوخته یې کوي. دویم دا چې خشوع او عاجزي پکې نه وي. دریم دا چې رکوع د سجدې لحاظ پکې نه وي. څلورم دا چې په جمع سره نه وي. پنځم دا چې ډېر تیز تیز یې کوي. شپږم دا چې د خلکو مخکې یې ښه کوي چې ځان ته یې بیا هېڅ پروا نه لري. اووم دا چې الفاظ یې نه دي زده، الفاظ یې دا ورته په مانځه نه بالکل ناخبره دي. او اتم دا چې په مانځه باندې عقیده نشته دی، په مانځه باندې عقیده نه کوي. نهم دا چې په جمع سره یې نه کوي. لسم دا چې ښه اودس ورته نه کوي. یولسم دا چې د جامو لحاظ یې نه ساتي. دا ټولې بدبختۍ دي. الله وایي هلاکت دی وي داسې خلکو لپاره چې د مانځه کمزوري پکې ده او د مانځه غفلت پکې دی. او پنځم بد صفت یې دا دی الذین هم یراؤون، دا هغه کسان دي چې دوی ښودنه کوي، یعنې ریا کوي په خپلو عملونو سره، خلکو ته ځان ښیي، شپه ورځ لګوي بس خلکو ته ځان ښیي، د خلکو مخکې ښه مونځ کوي، ښه تلاوت کوي، تسبیح ورسره وي، ذکر او دا او دا او دا او دا ټول کارونه کوي، خلکو مخکې لګوي، ریا پکې ده ډېره. او ږیره به ګومنځوي او غوړی بیا تسبیح به اړوي، خلکو ته هم د دین خبرې کوي، معلومیږي چې ځان ته یو شی هم نه کوي. ویمنعون الماعون، خلکو نه معمولي شیان منې کوي، ډېر بخیلان دي، حرص پکې ده ډېر. معمولي شی خلکو نه منې کوي، مثلا چاته د اور دبلی نه ورکوي، چاته اور نه ورکوي، چاته د وړو کې پیاله او کاشوغه نه ورکوي چې یو ګاونډي ورته وایي چې مېلمانه راغلي لږ پیالې پکار دي یا ګیلاسونه پکار دي یا بستره پکار ده. دا ټول ته نه مراد دي. د کور سامان یو ګاونډي بل ته نه ورکول، دا په دې حکم کې راځي. ګوره دا چې ګاونډیان درته ودرېدل چې بستره پکار ده، چای پکار دی، پیاله پکار ده، کاسه پکار ده، کټ پکار ده، مه ایساروئ. دا د بزدل او د منافقانو صفتونه دي. ګوره شجاعت په ځان کې پیدا کړئ. دا شپږ بد اخلاقو دا د ځانه لرې کړئ. معون ویل کېږي معمولي شي ته، دا ټول ته مراد دي. ویمنعون الماعون، زکات نه ورکوي، صدقه نه ورکوي. زکات خو معمولي شی دی، خو پردی برخه ده، بچ هغه ورکړي. تحفه پکې نشته دی، ډوډۍ پکې نشته، اجره پکې نشته، دیره پکې نشته، چا سره مرسته نه کوي، د سامانونو مرسته چا سره نه کوي، یو وخت دپاره یې نه ورکوي، همیشه دپاره پرېږده، خو لږ وخت دپاره یې نه ورکوي. ولا دا مونږ کره نشته دی، دا خبرې به کوي. قلم چاته نه ورکوي، مثلا چا قلم نه ورکوي، تنور چاته نه ورکوي، همدا رقم ته ګنټۍ، بیلچه، جارو مارو، دبلی مبلی، دا نور شیان چې کوم دي دا د خلکو نه ایساروي، بس دا ماده پکې نشته دی. نو الله وایي چې ویمنعون الماعون، خلکو نه منې کوي، معمولي شیان خلکو نه منې کوي. نو چې معمولي شی منې کوي، اشاره دا شوه چې غټ شی خو بالکل چاته نه ورکوي. ډېر بخیل خلک دي او ډېر پس خلک دي. نو الله رب العزت په داسې خلکو باندې رد کوي چې ګوره دا صفتونه په ځان کې مه پیدا کوي، دا د بدو خلکو صفتونه دي. د دې په ځای باندې شپږ ځان کې ښه صفتونه پیدا کوي. قیامت ومنئ، د یتیمانو پرورش وکئ او ډوډۍ ورکئ، مسکینانو ته ډوډۍ ورکئ، د مانځه پابندي وکئ، په ښه شان سره یې وکئ او په خپلو وختونو باندې وکئ. ریا نه ځان وساتئ، اخلاص ځان کې پیدا کړئ او سخاوت ځان کې پیدا کړئ، خلکو ته شیان ورکوئ، چا نه مه ایساروئ. وصلی الله علی خیر خلق محمد و آله وصحبه اجمعین.